او ډېر شاندار پروګرام دی ځکه چې که موږ خپل قسمت بدلول غواړي موږ خپله بده ورځ ختمول غواړي نو موږ په تعلیم په علم باندې توجه ورکوي موږ ملګري د تعلیم په حواله باندې ډېرې ښې خبرې وکړې د تاریخ په حواله د موجوده تجربې په حواله په هره حواله باندې یقینا موږ ته ډېرې کیسې پوتې هم نه دي خو زه یو وړوکی مثال د یورپ روخله چې د یورپ کوم شاندار انقلاب و نشاط ثانیه چې ورته وایي په دغه مخته په یورپ کښې بدترین ډکټیټرشپ و بدترین بادشاهت و په علم په تعلیم په پرمختګ باندې سختې پابندۍ وې وګدارون یې په دا ډارېدل چې که چېرته د خلک علم وکړو تعلیم وکړو نو دا خلک ته د خپل حق پاته ولګېږي د خپل حیثیت پاته ورته ولګېږي د دغه په تناظر چې دغه خلک تعلیم معاشره مفلوجه کړې وه موږ که وکسي د دغه حالاتو سره موږ هم مخامخ یو محروم کو مینه د دوه شیانو لرې ساتل کېږي هر وخت تل یې د دوه شیانو لرې ساتلي دي اول یې د تعلیم د علم نه لرې وساتي بیا د سیاست نه لرې وساتي دا دوه شیانه سره لازم و ملزوم دي چې څوک علم وکړو عالم شي تعلیم وکړو د علم نه مو مطلب هر قسم علم دی هغه که عصري د سکولي ولا علم وي که د مدرسې ولا علم وي د دوه سره ځینې مراد دی چې څوک دا وکړو نو د دغه شعور یې بیدور شي د دغه خپل حقوق وپېژني خپله ځان وپېژني خپل قوم وپېژني د خپل قوم دپاره د ترقۍ لارې وپېژني چې کله په دا باندې دی مزاج شریکوي نو دا ته یایي سیاست په پاکستان کې سیاست بدنام شوی دی د سیاست دا مطلب نه وي لکه په پاکستان کې چې کوم موږ ورسره مخامخ کېږي کله کله بخښنه وړه سیاسي قانون دي غونډه سیاسي پارټۍ نه وښایه په داسې بهترینه پارټۍ هم شته قوم د وطن دپاره ډېر شهیدون ډېر څه یې کړي دي نو سیاست د خلک دپاره شي په خلک باندې نه شي د قوم دپاره شي په قوم باندې نه شي دغه ته بهترین سیاست ویلی شي چې د قوم دپاره وشي د عوامو دپاره وشي نو دا ورته څه شي نه زده کوي دا ورته د علم نه زده کوي دا ورته د تعلیم نه زده کوي یو مولوي صاحب نوستی ځینې خلک حدیث ورته وایي ځینې خلک د عربۍ متال ورته وایي د نبي علیه السلام پرې ځینې خلک منسوبوي چې دا هغه حدیث دی چې علم حاصل کا اگر کا تو ته د چین پر اتاګ ضروري شته د علم خامخا حاصل کا دا که حدیث دی که متال دی د عربۍ خو مضبوط ټکی دی انتهایی مضبوط ټکی دی په یو وخت کې د په چاینا کې کنفیوشس نامېده په دنیا کې د علم چارچوي په غونډه دنیا باندې د چارچوي د علم د عالم سړی و نو ولې عرب ته نو په یو وخت رسېدلی و چې په چاینا کې داسې حال دي چې هغه علم ورسره دی تعلیم ورسره دی په تعلیم باندې خلیل ډېر تجویزونه درکړل زه یې دا تجویز ورسره ایډ کوم چې تو سبق ما ورته وایې علم ورزده کوي وړوکي ته علم ورزده کوي انسانیت ورزده کوي که چېرته موږ علم وکړي خپل رزمته لیکل کړي وي چې باید موږ ډګرۍ په پیسې نه وخوري موږ علم حاصل کړي موږ خپل بچي نه د پیسې ماشین نه کړي جوړ موږ انسان ځنې جوړ کړي نو ځینې خلک دغه اداره ته وړکي دغه پره راځي چې د مو ځای سبق ووایي سبو مو ته پیسې ګټي افسر وي ډاکټر وي ډیپټي وي دا نه ډاکټري ډیپټي مو شته خپله مې پرېښې د حکوم دپاره په چا باندې ښه ګړه نه مې وړم دا مې خدای پاک په دماغ ته چا ولیدو چې دا د ځون پیسې نه دي دا ما ګټه د حکوم دپاره چاره وکړه نو توس د بچې نه د پیسې مشري نه ما جوړوئ چې نن سرمایه کاري په وکړئ سبا پیسې ځنې وغوړئ انسانون ځنې جوړ کړئ د وړکي نه د ټیچرونو نه مې هم دا خواست وي چې
چې وړکي تا د 21مې پېړۍ سره سم قدمونه ور وښایي. د 21مې پېړۍ چې کوم مزال لګیا دی په غونډه نړۍ شته چې دغه سره سم قدمونه ور وښایي. دا نه ورته وایي لکه زموږ ملګري خلیل چې وویل چې د موسمیات خبرې مه منئ په دا ګلان ګورېږئ. دا د 21مې پېړۍ علم دی. په دا موږ میشتو لیدلي مو دي، په سترګو مو کتلي مو دي چې کومه کیسه وشي رښتیا کېږي. هېڅ خو دې یایي دا وروغلی دی، خالي انسان ته ساه نشي ور اچولی. نو راشه ورته ممکن دي. نو دغه میشتو دغه ترخه حقیقتونه چې د میشتو د عقیدې سره په ټاکر شي دي دغه میشتو تسلیموي. دا ویلې شوي دي، دا په دا شوي دي چې دغه خلک علم کړی دی، دغه خلک تعلیم کړی دی، دغه خلک پوهه حاصله کړې ده. که میشتو چېرته پوهه حاصله کړله زه هم انسان یم. که د مو خپل اوسار وای دله پیر و افریدا یا مثال د بل کوم اوسار ویل ارته د مو خپل د کړي اوسار وای دله او پردای جوسی ویل ارته کې د پنجاب نه دله د مو خپل جوسی وای دله د مو خپل اوسار وای. خو میشتوس د نستا د دښینه لري سوتلی چې په تو باندې پردي خلکو حکومت وکړو د تو وسایل لیکو د طرف ته تر نو وړه ځکه چې دا د مغانه د میوزیک ما خپل موضوع د پی ټی ایم یو له ا موضوع ته تاګ نه وړم. خدا هغه شی نه دی چې په تو باندې په دا وجه تعلیم باندې شوی دی چې دا د تو په وسایل باندې قبضه وکړو، د تو په اختیار باندې قبضه وکړو، د تو په ژوند باندې قبضه وکړو. دا قبضه په موږ باندې ډېره په صحیح طریقه باندې کړی دی. په دا نه مخته چې موږ ته چیټ وکړو په موټر باد لګیږي. زه خپل خبره فیصله کوم. د میش د استاجي د خبره په تایید شزه کا و خبره کده مازی د 2014 د متعلق استاجي د اسان خیل سره دی. اسان خیل چټي مداخل په داسې چې څراس کولینه وی دا ټوټل باندې وي. نو منډه تراپ مو واله میش دوه درې کسونه میش یا کمیټي جوړه کړه سپین وام ویلفیر اسوسییشن. په داسې مومنډه تراپ واله دا مو ته مختلف شاینه مو بشری کړي یو خوا ترجمه تعلیم ته ورکړی و. څلور درس کولینه په ټیمه داخل شې دي چې د یولاستی کته دا پاسان خیر شې دي. دا سن شاس کول دا یو کوټک سکول دا یو بل د محمد والي دا کتنه مې د یاس کول دا هیڅ میډل دا پر هاي دا اسن شاولا دا غون باندې مې څو وګرځېدلی چې پښتنه مو وکړه چای ستوس په دوبۍ شو د چا په پنجاب شله راځاله ولا د چا په میراجي شپه میروم شاشي دي کني نه وي. مې درته ولودي و ډایرکټر ته پېښور ته یو څه مو راپورټ وکړ چې تل ته واتلې جینیوس په ول مورو واسطه ویډیو مو په وکړ پریس کانفرنس مو وکړ کې سامو سره غوټه کړلا چې ډایرکټر وځ د مو ګورته وروای مو اجرا ته وروای د پېښور نه پېژوندم نه. پښتنه به نو وکړه چې څوک یې څنګه وروغلا ته خو ځکه بل باس ولادت شي غالبا د میز د کوم لا دا واړو دغه چې تاسو پریس کانفرنس کړای په حواله باندې زرو ولایا اسکوډینا باندې ته په تایید سره خبره کړه. نو میز ورته وویل چې خالي ته ضرورت نه دی دا چاو کې دی چې تو بس خبر هم نه وي تو ته راپورټ سم ملاويږي امیش خو ټیچرون بچاروي دوه جامر وشتي دي چې کله ټیچرون سره ورسېدل تقریبا یو باندې تلويش ټیچرون وي اس خو ډېر یو خدای باندې تلويش کاسون میشته روغل خبره مو سره وکړه معذرت یو وکړه چې کاروبار مې دا نه شپره شولای میش دا فیصله ور سره وکړه د تو په علم شدارو ولام چې تو تنخوا روکاوي تو په تنخوا ز بل سړی د سکول ته نستم دا تو سر کوری سکول ته کم سے کم چې بند خو نه وي زه به سر کوری سکول څخه وړ کې نه پیس نه شو خوستلای تو تنخوا روکاوي زو سړی ورته نستم په دا طریقه باندې میجو والله سوا یو درس وړ کې وسکول ته وروستل دا ډېر غټ تا دا والله سوا یو درس وړ کې چې ټایم داخله و دا سم خیر نه په دا شی یو ماستر و یمونه نو مې ریږي کنه زه نو مې به خوسته خو واډر وتله نو مې نه شوی دا مو ته وویل چې مې انکوایری د په ډایرکټر وکړه خو ته انکوایری اوس په 10 قوت باندې کچې و امریکا مخه نه ویني دا ټیچر ورته وویل دا د کوم دشمن دی که خیر خوا دی چې دا مو ته چې تو انکوایری اوس په 10 قوت باندې کچې امریکا مخه نه ویني. نو بلارز چې زه مې راځي تاسو ته به ورته وی په تابې شمو ته څوک مختوي ته مخته شو چې په ځنه کابینه اچولې ما ونه ته پنځار واسطه په سټیج دا خبره نه ویشته خو دا خبره اسمان ته وروړه
بهر دغه سره چې کومه خبره مو وشولې او وردا جامه دو خودونه د خلیل د خبره تایید هم پیدا شي چې د میر سره حکومت څه کړی دي چلو پردای خال ته د پنجاب تسلط ته د پنجاب استعمار دی د پنجاب حکومت ته د پنجاب فوج دی د پنجاب ادارې دي خو میر دا کوم د پرات څه کړی دي زولش کې په خپل دنشو وخت چې مو څه کړی دي په مو باندې کې ما چار دو دنه په مو باندې دا چار دو نن چې کې ما منډلا چې کړی دو په مو باندې دا چار دو خدا چر خریدانه چې بس هم کړلا چر دیوالای می جوړ کړل زه اکثر دا خبره کوم چې پبل سکولینه تجارتي مراکز دې نه جوړ کړی دي کتاب یو په دوا په خرڅاوي یونیفورم یو په درې په خرڅاوي ټول شاینا ټول پبل سکولینه راستي په دا باندې که تو خبر کیږي ستل وره د خپاشي خو یو دا امید ده کریم الله همیش ملګری دی دا مو امید ده چې د داس کول نو تجارتي مرکز نه جوړیږي دا نو تعلیمي اداره جوړیږي دا د میر اسلامي روایت هم وروشای د میر د پښتونولۍ روایت هم وروشای د میر خپل حقوق هم وروشای او دا هم وروشای چې د ظالم او مخته او خپل خبره څرنګه کی دا مې د ټیچرونو نه امید ده د داس کول د ټیچرونو ته چې د داس کول شاګردون ته دا وروشای چې د ظالم مخته او د اسبګر مخته او ته خپل خبره څرنګه په مخ بیاي نو کداس کې سر نه شوی وي ساخته داشتش خلیلا داستای چې د هی مهذب غونډه چې نه مهذب یو خدا لاندې کې د بیجو په تعلیمي حواله باندې راي کدا سیاسي خبره سیاسي ټچ نه راغلی بخښنه په وړه چا خاطر په درې شوی مننه